د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د استاد لال پاچا ازمون د شعر پوهنې اثر په وروستیو کې په کابل کې چاپ شو. له دوی به واورو چې په دې کتاب کې د شعر په چوکاټونو ډیر بحث شوی که د شعر په هنري اړخ. زه د شعر لپاره یو ځانګړی تعریف لرم او هغه دا چې شعر چوکاټ نه دی. شعر یو ښکلاییزه منځپانګه ده چې ځان په چوکاټونو کې ځای کوي او هغه څه دي چې د شاعر ذهن له طبیعت رااخلي بیا په ذهني او نفسي تجربه تر سره کوي. هغه نو ورسته د په لفظونو کې د خپل نفسي او ذهني تجربه چې دا وړاندې کوي. دا کېدای شي د نثر په چوکاټ کې وي او دا کېدای شي د نظم په چوکاټ کې وي. شعر یو رنگینی ده. شعر لکه څنګه چې ارسطو ویلي دي چې دا تخیل دی یا مخیل کلام دی، دا د تخیل او د تصور سره کار لري. دا د چوکاټونو ډیر پابند شې نه لري چې مثلا موږ به وایو دا نظم دی او وګورو چې په نظم کې شاعري شته کنه شته، شعر په نظم کې شته کنه شته. نو شعر بیل شه ده او نظم بیل شه ده. خو بیا هم فکر نه کوي چې یو چوکاټ ورته پکار دی، یعنی چوکاټ نو دا چوکاټونه خو دا چوکاټونه د کله چې د شاعر ذهن او نفس دغه بهرني عناصر چې د پایني چاپیریال کې څه ګوري هغه د خپل تصور او د خپل تخیل لاري. دلته ګوره د تخیل او د تصور موضوع ده چې د په صور پسې ورکته او د په خیال پسې ورکته او دا څو وخت تخیل تخیل په دوه یاګانو باندې او څو وخت تصویر کوي. دا نو ضروری ده چې دی وخت کې خدای دا وړاندې ورته چوکاټ نه لري. خو کله چې دا دغه مسله رااخلي دا وړاندې کوي. مثلا دا کېدای شي د نظم په چوکاټونو کې راشي او دا کېدای شي د نثر په وړو چوکاټونو کې راشي. دلته د نړۍ یو ډیر مشهور شاعر رابرټ فراست تعریف لري د شعر لپاره. هغه بیا یو بل شی په زیاتوي. تاسو عاطفي او احساس ته اشاره وکړه. هغه وایي چې کله یو احساس انسان ته پیدا شي او عاطفه را وپاروي او بیا دا عاطفه یو فکر پیدا کی او الفاظ هم ورته پیدا شي، نو دا بیا شعر شو. تاسو سره موافق یاست؟ بالکل خو همدغه زوای ما چې دغه سړی نه دی ویلي چې د نظم په چوکاټ کې ویلو کو د نثر په چوکاټ کې. اما خبره ده چې دلته عاطفه، احساس، تصور، تخیل دا چې کله په کار ولويږي په ذهن کې چې هغه څه را ټول شوی وي د حافظې نه غراخ دی او هغه باندې یو نوې تجربه تر سره کوي. دغه نوې تجربه بیرته د اظهار ته بیایي، یعنی له عیني چاپیریال راخستې تو کې تر ذهني تجربو ورسته په عیني توګه بیرته وړاندې کول دا شعر دی. ازمون صاحب که بیرته چیرته شعر پوهنې کتاب ته راشو، نو په شعر پوهنه کې ستاسو د شعر په ارتباط لدغه تعریف چې د مرکې په پیل کې مو وکړ لنه سره بیا څنګه بیلوي؟ شعر یعنی یوازې مونږ منظوم کلام ته شعر نشو ویلی. کېدای شي چې یو ښه منثور کلام هم شعر وي. دا زه ځکه وایم چې شعر یو رنگینی ده، پکې ښکلي او آهنګینه ژبه د فکر او خیال عاطفي تړون دی. نو د فکر او خیال دغه عاطفي تړون کېدای شي ته په منثور ټوټه کې پیدا کی، لکه موږ او تاسو نن منثور شعر لرو او کېدای شي ته په منظومه ټوټه کې پیدا کی چې منظوم شعر زه ورته وایم. او په نظم کې خبرې دي هغه نوې مسالې په کې را منتشر دي او هغه دا چې نظم یوازې په وزن پورې منحصر شی نه دی او نه شعر یوازې په نظم یا په وزن پورې منحصر دی. هغه په دې چې الته په نظم کې وزن چې یو بیل موضوع ده، الته یو مقید وزن دی، یو نه مقید وزن دی، یو میټریک دی، یو نه میټریک وزن دی. دا یو تخنیکی موضوع ده چې په وزن کې ځای کیږي، مګر شعر دغه قیودات نه مني. شعر یو آهنګینه وینا ده، آهنګ لري، آهنګ خو نثر هم لري. یو نثري جمله که تاسو ولولې هغه ما آهنګ لري. نو دلته هغه آهنګینه جمله چې هغه د فکر او خیال عاطفي تړون پکې وي، یعنی یو تصویر او منظرکشي او انځورګری پکې وي، هغه وړاندې کیږي. زه په دغه برخه کې چې ما څه لیکلي دي وړاندې کړي دي، هغه کې د شعر د عمومي تعریف او د شعر په باب باندې د عوامو خبري او د شعر په باب باندې د خواصو د تعریفات دغه مشنري دی او دنه مې یو نتیجه راځتلې ده چې
شعر دغه نه ده. تاسو ورته اشاره وکړه چې نثر سره بیا فرق څنګه کوي. نثر د نظم فرق کیږي. د نثر په مقابل کې نظم ده، خو شعر چې ده هم په نثر کې ده هم په نظم کې ده. مثلا د استاد الفت ځینې نثري ټوټې تاسو ته شعر ښکاري؟ بالکل خې اشاره دی وکړه ورته. زره داسې نثري ټوټې دي چې په هغه کې شعریت او شعري ښکلاوي او بدیع ښکلاوي دا پکې موجود دي، مګر داسې نظمونه هم شته چې په هغه کې بیا شعري ښکلاوي نشته. مثلا دهقاني څومره ښکار دی، هر سړی ګوره مالدار دی، دغه څه شی لري. دا بیا شعر نه دی، مګر نظم ورته ویل شو. خو داسې منثوري ټوټې هم لري چې په هغه کې شعري قوت او شعري ښېګړې او ښکلاوي شته، هغه ته شعر وایم. د خادم صاحب هم دغه څه شته چې دغه خیالي دنیا چې ده، دغه خیالي دنیا منثور شعر دی، دغه خیالي دنیا مطلقاً شعر دی. ستاسو دغه ویش په حساب د استاد بینوا هم ځینې نثري ټوټې هم داسې دي؟ بالکل د استاد بینوا ځینې هغه منثوري ټوټې چې دوی یو خاص دغه منثوري ټوټې په هغه زمانه کې د بهرني ادب کې ډېرې زیاتې باب شوي وي، هغه خو دوی دغه څه لوستي دي، نو دغه یو ځانګړی سبک دوی رامنځته کړ په ټول عمومي. هم بینوا صاحب ولیکلي، هم الفت صاحب، هم خادم صاحب، هم بي بي صاحب یو نیمه ټوټه لیکلې ده. دوی چې کوم څه لیکلي دي هغه دغه ټوټې چې تاسو وګورئ، دغه نثري چې نثرونه چې هغه یوازې بدیعي او هنري او شعري ښکلاوي لري، دغه شعرونه دي. ازمون صاحب دغه ویش لمخې تاسو د شعر پوهنه کې مخ ته تللی یاستئ او دا کتاب مؤلف کړی؟ ما دغه ځان ته اساس ګرځولای دی. ما چوکاټونو باندې دغه څه باس نه کړی چې دا غزل دی ته یو دا رباعي دی ته یو دا د نظم برخه ده چې هغه ما په نظم پوهنه کې لیکلي. په شعر پوهنه کې ما د شعر د پیژندلو فلسفه لیکلي، ما د شعر په ذهنیتونو باندې خبرې کړي، ما د شعر په توکو باندې خبرې کړي، په کولایزو توکو مې خبرې کړي، مخایل شعر کوم شعر ته وایي، مصور شعر کوم شعر ته وایي. دغه شان دي چې دا ډلبندي شوی دی، په دې کې ورباندې بحث شوی دی. تقریبا د شپږ سوه په شاوخوا کې کتاب دی، مخه کتاب دی چې د کې د شعر موسیقي ده، د کې د البته ځینې توکي دي چې هغه مثلا دغه چې هغه په نظم کې ډېر زیات رول لري. کله کله دغه په نثر کې د قافیوي جوړښتونه چې دا شعر ته ښکلا ورکوي، یعنې کلام ته ښکلا ورکوي. هغه څه چې د ایوي وینا ښکلاییزه برخه ما دغه برخه څېړل ده. او یو خبره ته وکم چې ما په دغه زیات مثالونه د استاد شپون ورکړي دي. د استاد شپون ځینې داسې ټوټې دي او داسې جملې دي چې هغه مطلقاً شعر دی. یعنې کله چې څوک لولي هغه نه خوند اخلي، رنګیني او هغه تخیل او تصور دا ټول پکې ازمون صاحب شوی دی د داستاني ادب کې. یعنی آیا یو داستانه هم تاسو ځینې جملې راایستلې دي او هغه باندې دا حکم تاسو کوي چې دا شعر دی؟ بالکل په ځینې په شاوشمیر داستانونو کې دغه سي جملې شته، ځینې داسې پاراګرافونه شته چې هغه مطلقاً شعري هي. نو کده سي ویش څوک کی نو دغه ژانرونه به سره ګډوډ نشي په شعر کې د نثر. شیبر صاحب بله مهرباني. شیبر صاحب زه په همدغه نظر باندې ما چې شعر خپل چوکاټ نه دی. شعر یو رنگینی ده، یو محتوایی رنگینی ده چې یا کیفیت ته چې هغه کېده چې د نثر په چوکاټونو کې هغه کېده چې د نظم په چوکاټونو کې. دلته بیرته سوال پیدا کیږي، یعنی لکه څنګه چې تاسو ویل چې د داستان څو جملې هم شعر دی، که چیرته داسې وي بیا خو هغه برخه بیرته ساقطه شو چې شعر په خپل ذات کې یو شی دی. دا خو ذات نشو، دا خو لذات نه د باندې دی، یو بل شي چوکاټ کې یو شی شو. نه خو شعر خو نه، دا خو دا خپل یو کیفیت دی، یو هنري کیفیت دی. دغه هنري کیفیت ته په یو چوکاټ کې چې پیدا کې خو دا شعر دی. ان هغه تعریف چې ما ورته کړی چې مثلا د تخیل برخه ده، د تصور برخه ده، د تفکر برخه ده، عاطفه او احساس ته دغه شان چې ته ګورې یو بهترین منظرکشي پکې، انځورګری پکې، دا شعر دی. نو شعر خو یو کیفیت دی. نو دا کیفیت کې د شي چې ته په دغه چوکاټونو کې پیدا کې. اوس مثلا ته ګوره دا منصور شعر خو وسانه موضوع نه ده، دا منصور شعر په خوانه ده. دا منصور شعر چې موږ د ترکیب جوړ کړی دی، یو خواته نثر دی بل خواته شعر دی. دا څه شي نه جوړ شوی دی. هغه نثر کې په دغه چوکاټ کې یو کیفیت دی. خو داسې دی چې دا منصور شعر په خپل ذات کې یو بشپړ
اثر دی نو بیا هغه ته چې موسیقي هم لري او د نور شعري خصوصیات هم لري، عاطفه، احساس دا هم لري، کلمات هم د سدي چې یو کلمه ممکن څو اړخ ولري او یو کلمه له بلې کلمې سره یو ځای شوی ده، ممکن یو بل معنی خپل کړی وي، دغه ټول شین سره یو ځای شي نو په خپل ذات کې همدغه منصور شعر دی. لیکن داسې خو بیا داسې نشي کېدای چې همدغه منصور شعر دی و داستان په یو برخه کې راغلی او هغه برخه ترې راپورته کې ووایي چې دا شعر دی. نه خو اوس همدغه کوم خبرې چې تا وکړلې دا د داستان په یو پارچه کې راوباسم، همدغه کوم تعریف چې تاسو وړاندې کړ دا د داستان په پارچه کې راوځي چې کله داستان په پارچه کې راووت نو چوکاټ خو چې دا خو نثر و، هغه برخه خو جوړ نثر و، یعنی هغه د وینایز انداز چې دا او هغه چوکاټ چې دا د نثر دی، مګر تا خو د کیفیت خبره دلته وکړه، د کلمو د کیفیت خبره دی وکړه، لا چې په کوم باندې شوی دي څنګه وړاندې کړی دي، دا د کیفیت مسلې دي، دا د چوکاټ موضوع نه ده. بیا دا خو صحیح خبره ده، لیکن د یو بل اثر لمنځه یو برخه یو شی راخستل او په هغه باندې د شعر حکم کول سوالیان رامنځته کوي. نه زه وایم چې ما ته دغه برخه دي خوند راکړه او دا ما ته یو شعر دی، ځکه چې دغه کیفیتونه پکې شته، تخیل شته، تصور پکې شته، تصویر پکې شته، مثلا عاطفه پکې شته، احساس پکې شته، دغه کلمې په داسې بڼه باندې پیر شوی دغه پاراګراف ته دغه ځای چې دا یو شعري کیفیت لري، نو چې کله دغه کیفیت ولري نو زور نشم ویل. د ناقدانو په حساب شعري کیفیت یو موضوع ده او شعر ورته ویل بل موضوع ده. وزه درته څه وایم چې تر اوسه پورې چې د شعر د پاره چا نه دی ویلي چې دا یو منظوم کلام دی، چا نه دی ویل دا منثور کلام دی، دا د یو کیفیت په توګه وړاندې کړو، دا د تخیل او د تخیل موضوع ته یادو، دغه تخیل په ټول داستان کې کېدای شي نه وي، مګر په یو برخه کې کېدای شي وي، یا یو ځانګړي پارچه ده، لکه د خادم څه هم کړه چې تر واخلو ټول، خو کېدای شي څو جملې پکې د سوي چې هغه کیفیتي دغه نه ولري، اړخ نه لري. د شعر کیفیت خو هم دغه ده، یعنی د شعر اصلا د کیفیت دی، شعریت دی، چې دا نه وي بیا خو شعر نشو، بیا کېدای شي منظوم کلام وي، بیا کېدای شي منثور کلام وي، یعنی موږ د نثر نه بیا نشو ایستلی، یا د نظم د چوکاټ نه شته نشي ایستلی، نظم به وي، نثر به وي، مګر دا شعري کیفیت پکې شته کنه چې د شعر ځکه شعر خو چې ته پیژنې خو په کیفیت پیژنې، هغه کیفیت په دغه چوکاټ کې شته کنه شته، کوي شعر ده کنه وي خو شعر نه دی. نو ازمون صاحب د شعرپوهنې په کتاب کې تاسو لیکلي دي چې نوې څوم پر ورزيات کړی دي، نوې مو څه شی په زیات کړی دي؟ او په دې برخه کې ګوره دغه خیو خو دغه د شعري کیفیتونو خبرې وی چې هغه کې دغه سمبولونه راځي، مثلا تشبیه او استعاره او کنایه او د شي نه پکې دي کنه چې د تخیل د لید ورته وګوري. البته زموږ د بیان په کتابونو کې دا تخیل د لید ورته ډیر نه دی ګټل شي، دلته کته څه ګوري د تخیل د لید ورته ګوري. ځنه شایان دي مثلا ابرته لکه دا حسن تعلیل چې ده دا بیرته تقریبا د تشبیه ده، تشبیه د دې ټولو اساس ته ما دغه سي د تخیل د لید ځنه شایان ته کتلی دي، سمبول ته مثلا پارادوکس مثلا دا هغه څه دي چې زموږ د زړو د بیان په دې زړو کتابونو کې او ته ډېر پاملرنه تنده شوی او دا د ورستیو کلونو څه رامنځته شوی دي، یا مثلا دا خپل د خیال شعر چې موږ ورته وایو دا په کوم حساب ورته وایو، دا دغه ځینې شیان دي چې ډېر مصنوعي دي، تخیلی دي خو مصنوعي دي، دغه څه برخه تم پکې یو څه پاملرنه شوی ده. بل دا رومانتیسزم، نیچرالستی، سمبولی، دغه شعرونه کوم شعرونه لري دا ډول باندې شوی دي پکې، اسطوره په شعر کې څومره ارزښت لري، سیمانټینریزم په شعر کې څه ارزښت لري، فورمالیزم څه ارزښت لري، دغه څه ډیر شایان دي چې په دې مثلا کلاسیکیت یا کلاسیزم په شعر کې څه ونډه لري، ریالیزم په شعر کې څه ونډه لري، نهیلیزم په شعر کې څه ونډه لري، دغه څه ډیر مسلې دي چې بحث پکې شوی دی.